سم خدای وکړي دغه ښکاره نه سم نجات پرست ښکاره نه سم هغه دا دی چې تاسې په تاریخي لحاظ باندې د پښتنو شکایت د اقتدار په دربارونو کې معنا نه درلودله. تاسې دا 20 کاله حکومت واخلئ، همدغه د کرزي حکومت واخلئ، همدغه د ولسمشر غني حکومت واخلئ چې ځان ډېر په پښتونیزم او په دې مسایلو باندې تورن و. د ده په دربار کې د چا شکایت ډېر معنا درلودله. څوک ډېر قدرمن و، کوم سړی ډېر تمویلېده او ډېر حمایه کېده، د چا غږ ډېر بارز و، ډېر غږ و، غټ و. کټ مټ برخورد همدغه نن د طالب واخلئ. تاسې ولیدل په یو فیسبوک پوسټ باندې د نوید په نوم باندې یو هلکی په هلمند کې واخیسته، شهید کې مړی سیند ته واچو. تر ننه پورې د هغه د کورنۍ شکایت چا وانه اورېده. تر ننه چا ونه ویل چې وسړی ستا د ورور چې و ستا د زوی په یو فیسبوک پوسټ شهید سو، حکومت د دې سړي په وړاندې مسؤل دی که نه؟ دا چا چې مړ که د ده په وړاندې دغه سړی به اوس نیول کېږي که به نه نیول کېږي؟ د دې کورنۍ ته هېچا رسیدګي ونه کړه. تاسې ولیدل په لغمان کې د پاسپورټ د بیروبار جوړېږي، یو څوک فایر کوي، یو ښځینه ډاکټر یې شهیده کړه. په رسنیو کې یو راپور تاسې وانه ورېده چې د هغې پښتنې ډاکټرې کور ته یو څوک ورغی او ورته ویې ویل چې موږ نه بد وسول او دغه د مجرم ده، دا د نیولی مې دی، دا د قصاص کوم دا ستا سره غم شریکي. خو برعکس ته وګوره په برچي کې یو زینب په نوم یو نجلۍ ووژل سوه. کله چې هغه وژل کېږي موین د وزارت داخله ورځي 6 لکه روپۍ کور ته وروړي، ورته وایي مجرم مې هم درته نیولی. کله چې قصاص کوو پلار ته یې وایي ستا خوښه ده چې څه راسره څه ورسره کوي، هغه ټول صلاحیت ستا دی. کټ مټ برخورد د استاد جلال راواخلئ. استاد جلال په 2 ورځو کې خوشي کېږي، هغه مخامخ طالب ته د هغه مشر د ګوساله وایي هېڅ هم نه کېږي، مخه په 2مه ورځ باندې دی بېرته بښنه هم ترې غواړي او هغه خپله هم وایي چې ما سره د یو مېلمه غوندې برخورد کېږي. دا په طالب د پښتون سره برخورد، د تاجک او د هزاره سره برخورد، هغه طالب چې په ما راټپ دی او سر ماښام زه پرې کنځل کېږم چې دی پښتون دی. کټ مټ برخورد یې راواخله. تاسې په کابل د ښځینه نجونو لاریون ولیده چې چادري وغورځوله، دغسې لعنت یې پرې وویله او اور یې ورته اچو، هر څه یې چې ورسره وکړل. په جمهوریت کې به چا اجازه نه ورکړې ښځو ته چې د چادري په دغه ډول باندې بې احترامي وکړي. هېڅ چا ته څه ونه ویل سو، هېڅوک ونه نیول سو. اضافي متقي راغی، په هماغه متقي په نړیوالو ناستو کې سهار ماښام بښنه هم دی غواړي چې موږ پسې ګرځو، دغه نجونې چېرته ورکې دي زه درته راپیدا کوم. هېڅوک څه نه ورته وایي. وجه دا ده چې د هغه په ده باندې د تبعیض او په ده باندې د نجات پرستۍ او د بل د ټاپه رانیسي. صرف دومره دی د دغه دپاره که هر څه درته ویل کېږي دی دا زغمي. خو پښتون چې بیچاره سړی دی چې د ده غږ څوک نه اوري، نه دی په غرب کې تمویل لري، نه په غرب کې ملاتړ لري، نه نړیوال بشري سازمانونه په ده شکایت کوي، نه څوک په زندان د تور تنبو شاته هم پروت وي څوک به احتجاج نه کوي. که وژل کېږي د نوید غوندې او که د لغمانۍ ډاکټرې غوندې وژل کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي. نه طالب د هغه ته د قصاص کس معلوموي، نه یې کور ته پیسې وروړي، نه یې شکایت اخلي، نه بښنه غواړي، ځکه دی پښتون دی. پرون بمبار سو، پرون تباه سو، هغه څه چې ورسره کېږي وشول. نن که 15% بشري سرغړونې د نننۍ راپور په اساس باندې د پښتانه په سیمه کې کېږي، دی وژل کېږي، دی د شکایت حق نه لري. ته مه غږېږه بس ځکه چې په هلته یو څوک ناست دی، یو ګونګی ملا ناست دی په هر کې، هغه پښتون دی کفایت کوي، هغه ستا په نامه راغلی دی، نور به پښتنه نه کوي، ستا که خانه تباه وه تباه به وي. غواړو چې دغه شی خلکو ته معلوم سي، چې وښیو چې طالب هغه طالب چې تاسې فکر کوئ چې دا وایي پښتون دی، د پښتانه سره د هغه برخورد او د هغه نامردي تاسې نن وګورئ. دی د زموږ سره څه چلند کوي، تا سره څه چلند کوي، ستا د لیکوال سره یې برخورد څنګه دی، زما د لیکوال سره یې برخورد څنګه دی. ته چې مظاهره کوي تا سره څه رقم برخورد کوي، ما سره څه رقم برخورد کوي. دا د نن خبره نه ده، دا د پیړیو خبره ده چې په اقتدار کې هېڅکله د پښتانه شکایت، د پښتانه درد، د پښتانه عذر او د پښتانه ناره چې د هغه معنا نه درلودله. دا یو ځل بیا ښیي چې جبر او استبداد چې دی په دغه ملت باندې، په دغه خلکو چې څه رقم حاکم دی، هغه عموما متفاوته دی. او دا د تاسې نن بیا وګورئ د عظیمي په شکل کې او د نورو د قتلونو په شکل کې هېڅکله به دې ته رسیدګي ونه شي. هېڅوک به له دوی نه بښنه ونه غواړي، هېڅوک به ونه وایي له تا سره ظلم وشو. ای کاش چې استاد عظیمي په هزاره وایي، تاجک وایي، ازبک وایي، تا به نن دی لیدلی وایي، دی به په 2 ثانیو کې خوشي وایي، تر دې به شدیده مظاهره هم کړې وایي، هېڅ به هم نه وایي ورته ویل شوي، او دی به د مېلمه په ډول باندې بېرته به طالب بښنه پرې راغوښته، دی به یې خوشي کوو. تاسې یاد لرئ همدغسې به کېدل، او راتلونکي کې به هم تاسې ووینئ هغه لاریونونه چې نور خلک یې کوي، هغه سره څه رقم برخورد کېږي. خو که د پښتانه سره کېږي، پښتانه باید ووژل سي، د هغه کور باید تباه سي، د هغه په کور باید چاپه واچول سي، د یو فیسبوک پوسټ باندې باید ووژل سي او سیند ته یې مړی خطا کړي، څوک بې له پوښتنې نشته. دا هغه اسلامي عدالت دی، اسلامي نظام دی. هغه خلک دي چې د پښتانه له کوره په پښتانه ورته اوان دي، هغه د پښتانه سره څنګه برخورد کوي، ټول یې واورئ، ټول یې نوټ کړئ، ټول یې ورسره حساب